Free audio post-production by alphonic.com. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت ما همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و باد ساته. آمین. زما عزتمندو، کله چې تاسو د محرم میاشت وکتله یا درته چا وویل نو دا عمل فورا او زر تر زره تاسو وکئ. که په اوله ورځ مو ونه کړی شو نو په دویمه او په درېیمه ورځ باندې هم تاسو دا عمل کولی شئ. د ستاسو چې کوم حاجت وي هغه به الله جل شانه پوره کړي. دا کومه دعا چې اوس زه تاسو ته بیانوم، دا دعا تاسو ووایئ انشاءالله تعالی چې په زړه کې د څه جایز شرعي او جایز مقصد وي، الله جل شانه به ضرور درله پوره کوي. په پریشانو کې مبتلا یې، په بیمارو کې، په ټینشن کې، په مصیبتونو کې مبتلا یې، نو الله جل شانه به دغه مصیبت او دغه پریشانی او دغه بیماری او دغه ټینشن ختم کی. د ستاسو په زندګۍ کې به یو قسم له آرام، سکون، راحت او آرام راشي. ډیره بهترین او باکماله وظیفه ده. دا وظیفه تاسو کله چې د محرم الحرام میاشت وکتله نو دا به تاسو لازما او خامخا کوئ. زما عزتمندو، د ذوالحجې اخري یو څو ورځې یا یو څو شپې پاتې دي او بیا محرم الحرام چې د اسلامي کال اولنۍ میاشت ده، د اسلام ابتدایي میاشت ده، د هغې شروعات کیږي او هغه شروع کیږي. لہذا دا کومه میاشت چې تیره شوه دا هم ډیره مبارکه وه او دا راتلونکې میاشت هم ډیره بابرکته میاشت را روانه ده. زما عزتمندو، د هرې میاشتې ځان ته خپل خپل فضایل وي، خپل خپل برکات وي. دا نن چې زه تاسو ته کومه وظیفه او کومه دعا بیانوم او خیم، نو دا به لازما تاسو کله چې د محرم الحرام میاشت مو ولیدله یا درته چا اطلاع درکړه چې د محرم الحرام میاشت راختلې ده او د دې لومبنی تاریخ دی، نو هم په دې لومبني تاریخ باندې هم په دغه ټایم کې به تاسو دا عمل او دا وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو، اسانه دا ده چې تر 3 ورځو پورې تاسو دا وظیفه کولی شئ. دا ډیره بهترینه باکماله وظیفه او عمل دی، ډیر مختصر عمل دی چې مونږ او تاسو د خپلو حاجتونو د پوره کېدلو دپاره، د خپلو دعاګانو د قبولیت دپاره، په خپلو مقاصدو کې او خپلو زړونو مرادونو کې تر سره کېدلو دپاره مونږ دا وظیفه وکړو. ځکه چې الله جل شانه په خپلو کلمات او مبارکو کې ډیر زیات برکات کې ښودلي دي. ځکه چې په هر یو کلمه کې الله جل شانه د خپل لوی حمد و ثنا او ذکر اسکار کړی دی. د الله جل شانه لوی بړایي په هر یو کلمه کې موجود ده. نو چې کوم یو بنده هم د دې کلمات او مبارکو دا ورد او وظیفه وکړي نو الله جل شانه به ضرور د دې بنده تمام حاجتونه پوره کوي. نو راځئ زما عزتمندو چې د دې وظیفې او د دعا طرف ته لړ شو. کله هم تاسو د محرم الحرام میاشت ولیدله یا تاسو ته اطلاع میلاو شو نو دا عمل فورا تاسو وکئ. نو زما عزتمندو، کله چې تاسو میاشت وکتله نو لومبنۍ چې کومه دعا ده د هرې نوې میاشتې د راختلو هغه به تاسو ولولئ. هغه دا ده، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري: اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربي وربك الله. نو دا دعا به تاسو ولولئ. په دویم ځل یې درته بیا ویم چې تاسو ته یاد شي: اللهم احله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. کله چې تاسو دا دعا وویله لدینا فورا به تاسو دا عمل او دا وظیفه شروع کړئ. دا ټول نه پیله اول به تاسو صرف یو پیره درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي وي، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیا به زما عزتمندو دې پسې 41 مرتبه یو څلوېښت پېرې به تاسو دا کلمات مبارکه ولولئ. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. کله چې مو دا کلمات مبارکه ولوستو د دې وظیفه موکه نو په آخره کې او بیا صرف یو پیره درود ابراهیمی کم درود ابراهیمی چې مخکې ما تاسو ته ولوستو دا به تاسو ولولئ. بیا به د دعا دپاره لاس پورته کوئ حقیرانه انداز کې د زړه د ګهرایۍ نه زړه تنهایۍ نه صحیح طریقې سره توجه سره به الله جل شانه ته په جړا شئ او د خپلو حاجتونو دپاره به د الله جل شانه نه خصوصي دعاګانې وغواړئ. ځکه چې زما عزتمندو دا د اسلامي کال ابتدایي میاشت ده او دا دعاګانې به د الله جل شانه نه وغواړئ چې یا الله تعالی دا کم نوی کال چې اوس شروع کیږي یا الله تعالی ما ته طاقت او توفیق راکې چې په دې کې صحیح طریقې سره زه د ستا عبادت وکړم. یا الله تعالی زما زړه ته اخلاص را نصیب کړي چې زه ستا بندګي وکړم. یا الله تعالی ما ته وس توفیق طاقت راکې ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو مبارکو باندې خپله زندګي تېره کړمه. یا الله تعالی ما ته توفیق او طاقت راکې چې دا خپله باقي زندګي ستا په بندګۍ کې تېره کړمه. نو زما عزتمندو د الله جل شانه نه به تاسو انتهایي توجه سره جزې سره دا دعاګانې وغواړئ او دعا به وغواړئ یا الله تعالی زما نه څومره غلطۍ شوي دي یا الله تعالی ما ته د هغې معافي وکړي. یا الله تعالی زما په ګناهونو باندې د عفو یا درګذر قلم راکاږي. د دې نه بس به زما عزتمندو ستاسو څه مشکلات او تکالیف وي د هغې دپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. انشاءالله تعالی ضرور به ضرور الله جل شانه د ستاسو تمام حاجتونه هم پوره کوي. یا تاسو کوم مشکلات او مصائب او تکالیفو کې راګیرئ هغه الله جل شانه تاسو ته د هغې نه نجات عطا فرمای کړي. ستاسو د رزق مسله ده د رزق حلال تاسو حاصلول غواړئ الله جل شانه به تاسو ته رزق حلال در نصیب کړي. لہذا زما عزتمندو ډېره بهترینه مجرب وظیفه ده په خپل هم وکړئ خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په دې سره شیر کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې مال اجازت راکوئ د لوی الله په امان.